د کورونو د جوړولو چارې له خیره شروع کیږي. دلته مو ولایتي مسؤلین راغوښتي، میډیا ملګري هم راغلي دي. لله الحمد هغه ورځ راغله. نن موږ او تاسو د قمر بنسټ له لوري د کونړ زلزله ځپلو لپاره د کورونو د جوړولو د پروژې پرانیز غونډه لرو. قمر خیریه بنسټ د دې عظیمې صدقې جاریې بنیاد کې غوښتلو نیت کړی دی، عزم یې کړی دی. د دې ټولو شکریه ادا کوم. السلام علیکم ورحمت الله. ودیر کله دی نورګل ولسوالۍ. موږ تاسو ټول دې کلي نه خبرو چې کونړ کې چې کله زلزله شوه تقریبا 2 میاشتې مخکې دلته موږ راغلي او څه کلیپونه به تاسو سره موږ شریک کړي. اول خو هغه لږ وګورئ، هغه ورانی او دلته هم ښکاري. نو څرنګه مو چې وعده کړې وه چې قمر بنسټ به دغه خلکو ته دغه هیوادوالو ته کورونه جوړوي، لله الحمد هغه ورځ راغله چې موږ او تاسو به د دې شاهدان اوسو چې دا خلکو ته به پاخه ښایسته کورونه جوړو. نن د افتتاح ورځ ده. افتتاح ورځ په دې معنی چې نن د کورونو د جوړولو چارې له خیره شروع کیږي. دلته مو ولایتي مسؤلین راغوښتي، میډیا ملګري هم راغلي دي. هغه انجینر صاحبان چې دا کورونه به جوړوي هغې مو هم راغوښتي دي. نو انشاءالله پروګرام به تاسو ووینئ. دا دی سټیج دلته دی او تاسو وینئ چې کونړ زلزله ځپلو لپاره د قمر بنسټ لخوا د کورونو جوړولو پرانیز غونډې ته ښه راغلاست. نو تاسو ته هم ښه راغلاست وایو. نو لله الحمد قمر بنسټ ټیم ورسره ټول ملګري خواخوږي همدارنګه سپورټران یا هغه مرسته کوونکي هغې دې خوشحاله سي. انشاءالله الله تعالی به دوی ته اجر ورکوي. لله الحمد څنګه مو چې وعده کړې وه نو انشاءالله عملي چارې به هم ووینئ. همدارنګه زموږ د قمر بنسټ انجینري ټیم دلته میشت دي. دلته د هغې خیمه شته او د خپل د پروژو څارنه به کوي، ګوري به او کوشش به مو دا وي چې دغه 40 کورونو تعداد زیات کړو په هغه صورت کې چې موږ تاسو ټول سره یو ځای شو. ځکه دلته د ویجاړ شوو کورنیو تعداد زیات دی. تاسو ګورئ دې طرف ته ښکاري مکمل کلی، دا ودیر کلی دی، هغه خواته بل کلی دی، هغې کې به هم انشاءالله کورونه جوړو. دې طرف ته بل کلی دی، هغلته به هم کوشش کوو چې دې خلکو ته سرپناوې جوړې کړو. اوس ناسا هوا ښه ده انشاءالله او کار کېږي. د دې نه وروسته هوا بیا یخېږي. نو څومره زر چې کوئ چې تاسو ورونه وخوندې د خلکو لپاره د جاري صدقه کې برخه واخلي، د خلکو ته سرپناوې جوړې سي. دا ګوره خیمو کې ټول پراته دي. غواړو چې دا خیمې په ښایسته او عصري کورونو باندې بدل کړو. دې کې به سره یو ځای کېږو انشاءالله. موږ تاسو خصوصا افغانان په دې کې نوم لرو چې یو بل ته د مرستې لاسونه همیشه هم ورکړي. پروګرام تر پایه وګورئ، آخر کې بیا سره خدای پاماني کوو. صحیح ده؟ نن موږ او تاسو د قمر بنسټ له لوري د کونړ زلزله ځپلو لپاره د کورونو د جوړولو د پروژې پرانیز غونډه لرو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. صدق الله العظیم. دغه ځای زلزله ځپلو بلکې د کونړ کې څومره موږ دلته قرباني ورکړي، د هغې کورنیو سره په دغه غم کې ځان شریک بولو. د هېواد ګوټ ګوټ زموږ خپل ولایتونه زموږ خپل خلک دي، هغې له جملې څخه بغلان کې سیلابونه راغلل، موږ ورته ورسېدو. دارنګې په پکتیکا برملګیان کې زلزلې وې، له هر څه ټولو نه مخکې قمر بنسټ ولاړو. همدارنګه هرات کې. نو ټول زموږ یو وجود دی، یو تن دی. انشاءالله کار به کوو، خدمت به کوو، یو بل ته به تشویقو تمجیدوو به. موږ د تمامو خیریه بنسټونو او خاص کر چې د وخت کې قمر خیریه بنسټ د دې عظیمې صدقې جاریې بنیاد کې غوښتلو نیت کړی دی، عزم یې کړی دی. د دې ټولو شکریه ادا کوم. او دې وخت کې زمونږ د دې خلکو چې کوم بنیادي ضرورت دی نو هغه د کورونو دی چې دوی سرپناه جوړه شي، دوی له کور جوړ شي. یوه مهمه یادونه چې باید تاسو دوستانو ته وکړو، قمر بنسټ د دغو کورونو د جوړولو چې نن یې موږ او تاسو دلته افتتاح لرو، پرانیز غونډې لرو، له دې وړاندې هم د کونړ زلزله ځپلو لپاره تقریبا د 6.3 میلیون افغانیو په ارزښت باندې توضیحات درلودل. څه کم 3 میلیونه افغانۍ موږ نغدې توضیح کړې. اړتیا ته او ضرورت ته په کتلو سره ورسره 440 کورنیو ته د خوراکي موادو
توزیعات موږ په مختلفو سیمو کې درلودل. 220 کورنیو ته موږ د بسترو توزیع درلودله، د کمپلو توزیع مو ورته درلودله، ځکه هوا په سړېدو وه، اړتیا او ضرورت ته په کتو سره. ترڅنګ یې 220 کورنیو ته موږ د پخلنځي یا د اشپزخانو د توکو توزیع هم درلودله او ورسره 100 کورنیو ته موږ ژمني توکو توزیع هم درلودله. ان شاء الله چې له دې وروسته به د دغې چارې شاهدانې تاسو او دا به ترسره کیږي. او زموږ به کاملا هڅه دا وي چې نور مهم او د اړتیا وړ ضرورتونه چې دلته لیدل کیږي موږ پکې خپله منډه او ترنډه وکړو. خیریه بنسټ نه موږ مننه کوو پورې ودان چې دوی راغله په سخت شرایطو کې موږ سره د کورونو په جوړولو کې کومک او همکاري کوي. دلته چې دا 650 کوم عدد تاسو ته ښکاري، دا هم د قمر بنسټ یو له ډیرو مهمو اساسي پروژو څخه ده چې تقریبا 2 کاله په دې باندې کار شوی ده. او دا به زموږ او ستاسو خپلمنځي د یو ملي صندوق په توګه به خدای مکړه که دغسې کومه ستونزه ایجادېږي موږ به تیار په خپله بودیجه کې د دې کوډ په بودیجه کې به یو څه لرو چې د خپلو خلکو لاسنیوی ورباندې وکړو تر څو موږ نورو ته منتظر شو چې مرسته وکړي. دې ترڅنګ نورې ځانګړتیاوې هم لري. امین الحمدلله رب العالمین والعاقبة للمتقین والصلاة والسلام علی آله واصحابه اجمعین. اولنی کور چې قمر بنسټ به په ودیر کلي کې د کونل زلزله ځپلو لپاره جوړوي، دا د چونه واچول سره انجینر صاحبان لګیا دي، نو دوی به انشاءالله په دې باندې کار شروع کړي. همداسې دا سلسله به مخ ته ځي. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه ګران وطنوالو. د کونړ ولایت په ودیره سیمه کې یو. دلته چې دا زموږ د قمر بنسټ انجینري ټیم او ټول معزز دوستان او قمر ټیم راغلی ده ترڅو دغه د 40 کورونو البته دا پروژه افتتاح کړي. نو د دې پروژې ځینې ځانګړنې غواړم بیان کړم. ځانګړنې دا دي 2 اتاقونه 3.5 په 5 کې او 2 تشنابونه، یو اشپزخانه او برنډه په نظر کې نیول شوي دي. دا تعمیر چې ده یا دا کورونه چې دي د ملي او نړیوالو سټنډرډونو معیارونو په نظر کې نیولو سره ډیزاین شوي دي. نقشه د وزارت ښاروالۍ او مسکن د محترم وزارت نقشه ده او نور ډیزاین د قمر بنسټ کړی ده. تطبیق د وایس عظیم د شرکت لخوا نه کیږي. په ساحه کې به د قمر بنسټ او همدارنګه د یاد شرکت انجینران موجود وي او له دې کار نه به په دوامداره توګه څارنه کوي. بیا هم د شیخ صاحب نه، جناب رئیس صاحب نه، مولوي صاحبان نه، د کونړ کوم دلته د اداري مسؤلین دي ټول دلته راغلي ولاړ دي. الله تاسو ټول ناراضي شي. نو موږ به دغه اولنی کور چې کوم دی په ودیر کلي کې افتتاح به د شیخ صاحب مبارک په لاسونو حاجي صاحب دي افتتاح به کوو انشاءالله. بیا هم وایم چې 20 کوره دي، کیدای شي تعداد زیات شي چې څومره موږ تاسو یو بل ته لاسونه ورکوو انشاءالله دغه کورونه به د خپل ولس د قوم لپاره تعداد به زیاتو تر څو پورې ژمي د راتګ نه مخکې د واړه ماشومانو چې کومې کونډې یتیمان پاتې هغې سرپناه لپاره له خیره بسم الله کو. نو شیخ صاحب محترم بسم الله. بسم الله. او بیا هم ډیره مننه شیخ صاحب محترم. دعا به وکړو یا الله ټولو خدمتونه قبول کړي، الله ټولو له خیر ورکړي، خوشحالي وله ورکړي. د دغې بنسټ چې څومره خدمتونه دي الله تعالی ته یې کامیابۍ ته ورسوي، دا کورونه په خیر او عافیت سر ته ورسوي، د ولس له خیر وکړي. زموږ د دې میډیا چې څومره ملګري دي دا اواز رسوي او خدمت کوي، الله تعالی دې دوی لم لوی خیر ورکړي. امین. وصلی الله تعالی علی خیر. خیر مننه شیخ صاحب محترم. الله خوشحاله